ودراو د ورسره خبرې کولې ما څوک دی نو خو ماته د خو څه نه وي بس وي زه واپس وې څه کار هم دی دلته واپس کور ته ورغلم چل دی وی چې فیصل شهزاد صاحب چې کومه دی د ضیاءالدین ټیچر دی د یونیورسټۍ د کال وکړ چې ضیاءالدین ته داسې څه مسله راغله نو بس ها ملګرو مونږ ټول په دې تمه وو چې آیا د ضیاءالدین د پلار کوم بیان راشي او زه تاسو سره شیر کوم لږ کم سراسر خبرې ته کوم چې صحیح ویل دي. ګوره د ضیاءالدین پلار ویل چې کم پیسې دي اوله ما په وخت لیږل دي یعنې هیڅ قسمه مسله ورته هغه نه ده راپېښه شوې زما د سیډه نه هغه ته داسې ذهني څه دباو یا پرشر راغلی دی چې دغې وجې نه مجبوره شو داسې حرکت یې وکړو. بل د تره خبرې چې دي تره یې پخپله وکیل دی او تره وایي چې دا په ما زما نه ډېر زیات انسپایر شوی او ما چې کوم دی هغه بوتلو دلته مې له داخله هر څه وکړه خو وایي زه چې کله بهر وم نو 4 ورځې مخکې ودې ما ته میسیج وکړو ما ته چې کوم دی دوا سلام او ټول تپوسونه یې رانه وکړو دا یې راته هم ویل چې زموږ په کالج کې یو پارټي شوې ده او ما پکې ډېر زیات ښه پرفارمنس کړی دی وایي ما ورله هم شاباشي ورکړو او ما ورته ویل چې دا خپل کم کوشش چې دی هغه جاري ساته. نو زه هم نه یم پوهه چې ولې په هغې باندې داسې څه چل وشو خپل ځان چې کوم دی هغه یې مړ کړو. تر اوسه پورې داسې نور کم ډیټیل چې دي هغه یې میډیا سره شیر نه کړه خو کم مین خبرې چې وي هغه یې وکړې او کوشش کوو که مخکې څه اپډیټس راتله نو به هم تاسو سره وخت په وخت باندې شیر کوو.